د قطر حکومت د طالبانو څخه مهمه غوښتنه وکړه دا چې کومه غوښتنه ده په ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د قطر د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ کابل ته سفر کړی و او د طالبانو د رئیس الوزراء مولا محمد احسن اخوند او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره وکتل. ښاغلي الثاني زیاته کړه چې د طالبانو له مشرانو سره په پروني لیدنو کتنو کې د طالبانو مشرانو ته وویل چې د ښځو د حقونو او د هیواد په پرمختیا کې د هغوی د رول په ګډون د افغانستان خلکو ته لاسته راوړنې باید وساتل شي. هغه همدا شان وویل د طالبانو مشرانو هغه ته ویلي چې طالبان د نړیوالې ټولنې سره تعامل او په کابل کې د هغوی د سفارتونو پرانیستل غواړي. په دې ترڅ کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د سرپرستي کابینې په نسبت ناهیلي څرګنده کړې او ویلي دي چې د طالبانو ډلې تر اوسه د یو معتدل او ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغله ده. ښاغلي لویدران وویل چې فرانسه او د نړۍ نور هیوادونه به طالبانو باندې فشار ته دوام ورکړي چې د نړۍ د نورو غوښتنو ترڅنګ ترهګرو ته پناه ورنکړي، د بشري حقونو د مرستو معصوم انتقال ته اجازه ورکړي او د بشري حقونو په ځانګړې توګه ښځو حقونو محافظت وکړي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.